د هرات ولایت اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې د اسلام قلعې څخه ښار ته د دغه ولایت د ګمرک د بیرته لیږدولو غوښتونکي شول. دوی وایي چې د اسلام قلعې بندر ته د ګمرک لیږدولو نه تنها د دغه ګمرک عواید زیات نه کړل بلکې څو چنده یې عواید کم کړل او په زرګونه تنه کارګر یې هم وزګاره کړي دي. نور حال په دې هکله زما د همکار په راپور کې. وروسته له دې چې د هرات د ګمرک چارواکو په وروستیو میاشتو کې د دغه ولایت د ګمرک د عوایدو د کمیدو راپورونه تایید کړل، د دغه ولایت اوسیدونکو یو ځل بیا د یو لاریون په ترڅ کې د اسلام قلعې بندر ته د هرات ګمرک د لیږد سره خپل مخالفت څرګند کړ. دوی دولتي چارواکي په فساد تورنوي او وایي چې دغه ګمرک باید بیرته ښار ته ولیږدول شي. 5000 نفر کارگر بیکار شده. 5000 نفره، هر نفر حساب کن، هر خانواده 5 نفر باشه 10 نفر باشه سر به کجا میزنه؟ حالا ما میرم یا مولوی صاحب خداداد به ما خیرات میده یا که دیگه میده یا که دیگه میده. با همین کی خیرات میده؟ این سبا میره داعش میشه، این سبا میره آدم کش میشه، اختطاف میکنه. چند تا ماموره به شهادت رسیده. بچه‌م جواب میده، زنم جواب میده، نون مایزمه. وقتی که نفقه زن بچه فرضه، وقتی این دیگه نکنیم به خدا علی بگیریم مردم رو بکشیم، زن بچه مردم رو دردیم و این کار رو نکنیم. این کار خیلی خونه خیلی به حق شما دعا میکنه. هر جوانی که از این گمرک 0.5 کیلو به گوشت ببره به مو دیزی خوب اندازه همون خانواده دمی که به فش میپتکه او یک سره ذکر میکنه. حالا ولی ولایت ایراد میامده به ایراتی ها خدمت کنه یا مار بکشه. او خب صفت یک خدمتگار ولی ایراد ماده. ولی ایراد روز اول ما جرمندار داخل این مبحث میکنیم. متاسفانه ما غریبار داخل مبحث کرد. شما بفرمایید ولی ایراد ما به سراحت میگم ولی ایراد بیاید سعی کنه که ما به شما کار بدیم. بیاید به کار ما معین کن، ما هیچ اعتراضات نداریم. واته میشتی کیږي چې د دولت مقامات بالخصوص رئیس صاحب د ګمرک چې موږ د ګمرک انتقالونه تقریبا یو میاشت ونیمه میاشته د ولایت پر مخ باندې موږ تظاهراتونه وکړه او د وزارت مالیې سره مکتوب هم راغلی او رئیس صاحب دا مکتوب هم دلته قید کړی دی او دغه کارګر کسان دلته ولاړ دي دغه ځای سل کم زیات 500 افغانۍ وړي نو دغه باندې قطع کړي دا خلک دغه ودرېدل چې پر تظاهرات پر لاس پورې کړي. د هرات ولایتي شورا هم د ګمرک چارواکي په فساد تورنوي. وکیل احمد کروخی د دغه شورا غړی وایي چې د هرات د ګمرک د لیک څخه وروسته په دغه اداره کې فساد 2 چنده شوی دی. متاسفانه در بخش گمرکات فساد بسیار وجود دارد. گمرک در شهر هرات هم بودی فساد وجود داشت، اما متاسفانه حالی که گمرکات به مرز رفته به اسلام قلعه رفته متاسفانه فساد به اوج خود رسیده. من نمیفهمم که مسئولین بلندپایه وزارت مالیه اینمی عواید یک مروری نمیکنم. زمانی که گمرک در هرات بود روزانه 100 میلیون یا 120 میلیون تا به 90 میلیون عواید بود. گمرک که به اسلام قلعه رفت عواید روزهای اول رسید به 30 میلیون، حال به 50 میلیون رسیده. د هرات مدني فلان هم وایي د اسلام قلعې په لاره کې پانګه اچوونکي تجاران او د ګمرک کارکوونکي امنیت نه لري. انتقال گمرک از شهر هرات به اسلام قلعه یک فکر بسیار غلط بوده، یک کار عجولانه بوده. من فکر میکنم میشنه تاسیسات ما در بندر اسلام قلعه نداشته و متاسفانه از روزی که گمرک از شهر هرات رفته به ساحه اسلام قلعه عواید دولت به شدت کم شده و متاسفانه نگرانی تاجر، سرمایه‌گذاران و کسایی که بیشتر رفت آمد میکنن در این مسیر به شدت زیاد شده. ما بارها شاهد کشتن و اختطاف حتی کارمندای گمرک و کمیشنکارا اینا بودیم که من فکر میکنم دولت باید رویکرد خود تغییر بده و هر چیز زودتر دوباره ما شاهد انتقال گمرک به مرکز هرات باشیم. خو لاریون کوونکي وایي که چیرې د هرات ګمرک د دغه ولایت مرکز ته ونه لیږدول شي او یا هم د کار زمینه ورته برابر نشي مجبور دي چې سوالګري او یا هم مخالفینو سره یو ځای شي. فقط ما مردم مال چیکار شدیم من میزنیم هم جیب خو دیگه فقط سه عمر دیگه نیست که مولزان بچه فقط هم جیب خو آیلکس هم دیشته باشیم 5-6 تا خواه مال گاردم هم 4 دوار ما باشه با ما بگم تتر خان بابا میمیری سبا اینا از تو پرسان میشه تو معلمی به سر از این مردم مگر این مردم جو پاسخگو باشی هر کاری باید به اهل بسپره. با خدای قسم من به ایراد نمیسته که اگه می گمرک نباشه فعال نشه من ضدم به میتاد ما. تنها هدف ما همینه که همین گمرک پس بیاید تقریبا 50 تا 6 تا نفر کل میکرد 8 نفر 5 نفر سعی کنید چند تا تقریبا 50 تا نفر میشه
امروز روز 50,000 نفر که گوشنه بمونه هر کاری که دست بیایی میکنه. لاریون کوونکي په داسې حال کې د هرات مرکز ته د ګمرک د بیرته لیږد غوښتونکي دي چې د هرات ولایت ځایي اداره وایي چې په دې اړه به د کابل څخه هرات ته راتلونکي پلاوی پرېکړه وکړي.